سلامونه د نیو افغانستان د چینل درنو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. که څه هم مختلف ټیمونه دغه سیمې ته راغلي دي د خلکو د خدمت لپاره، که هغه د صحت په برخه کې دي یا د مرستو په برخه کې دي، ټول عملاً په کارونو باندې پیل کړی او د خلکو لپاره دوی خدمات وړاندې کوي. چې دلته د بل ملګری هم ډاکټر صفي الله اسیر خپل د خدماتو ټیم سره او د سیمې د خلکو لپاره مرستو مختلف ګانې ورکوي او د دوی سره د مرستې او همکارۍ دغه لړۍ په دوامداري. دوستانو ښه راغلاست. بیا هم ډاکټر صاحب صفي الله اسیر، ځوان رضاکار، کونړ په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی او د زخمیانو د درملنې لپاره څه چې اړین خدمات هغه ترسره کړي. اوس د همدغه سفر په برخه کې غلی د سیمې ته چې عملاً دلته زلزلې ټکانونه حس کېږي، هم زمین لرزه شته، نو دغلته د ناروغانو د درملنې لپاره دوی لاس په کار کېږي. ورسره مجهز ټیم دی، درمل لري له ځان سره، دوایانې لري او غواړي چې د خپل دغه دردمن ولس سره څنګ په څنګ پاتې شي او د دوی درملنه وکړي او دوی سره نږدې پاتې شي. راځئ ډاکټر صاحب په خیر پیلو انشاءالله په خیر به ځو. ناوخته د باران هم دی او د دوستانو هم مننه کوو چې موږ تعقیبوي او څنګه چې تاسو موږ معرفي کړو. دا ولس چې دی په ټولو باندې حق لري. الحمدلله په سوونو په زرګونو ډاکټر صاحبان لرو. که هر یو کلی نه یو ډاکټر صاحبان راشي نو انشاءالله دغه ناروغان به ټول تداوي شي. نو خوشحاله شم وروره، انشاءالله بسم الله کوو چې ناوخته دوستانو سره یوځای ځو. مشران خبره کوي وایي چې استاده دست افتاده گیری چې ولاړ نو د ناسو خلکو لاس باید ونیسي او د هغې سره مرسته او همکاري باید وکړي. راځئ دوستان نور ثانیې دوستانو ښه راغلاست. تاسې ګورئ دغه ورور لږ زخمي شوی دی، سره خبرې کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه دی، جوړ یې؟ خیر دی الحمدلله. څه د کوشي باندې مصروفه وي؟ دا بس کور کې وو، په خپل بیټک کې وده، بس شپې چې زلزله شوله دیوال راوغورځېد، هغه کې بیا د ازما خپه خوږ شوله، نور هم سامان مامان خراب شو، دغه حجرې ټوله و. لومړی وخت کې زلزلې په اړه ووایي شاید څه رقم تاسې پوه شئ، کوم حالت و، څه رقم ټکانونه و، تیز و، کومه څه و؟ مونږ تقریبا هغه ټیم وده و چې یو ځل نه زلزله شوله، مونږ بهر راووتلو، د شاوخوا ډېر کورونه وغورځېدل، ځینې خلک خوږ شو پکې او ځینې د چا مالونه پکې مړه شو. بره په دې بانډو کې زمونږ خپل کورونه تره زامن و، هغه څه کسان شهیدان شولو. ډاکټر صاحب د خدمت نه چې تاسو دغسې راځي خدمت کوي تاسو لپاره، الحمدلله مونږ ته ډېر راضي. الله تعالی دې ډاکټر صاحب ته جنت ښه ساتي او دغه باندې ډېر قربان شم وروره. الله تعالی دې صحتمند لره. که نور څه وس هم نشته دی نو ستاسو د زخمونو له رپټۍ جوړېدی شو. تاسو زموږ وروڼه استئ، ستاسو په غم کې موږ شریک یو. موږ ته د خوشحالۍ یوه غاړه راکړه. الله دې تل خوشحاله لره. صحیح شو؟ دوستانو دا یو خوږ احساس دی چې موږ او تاسې باید د خپلو خلکو سره نږدې پاتې شو، د هغوی په غم کې ځان شریک وګڼو، د هغوی سره په هر سختو حالاتو کې باید همکاري وکړو. څنګه ډاکټر صاحب؟ واقعیت دی، بالکل دا یو وړه خبره ده، ډېر عادي کار دی، خو په ورین تندي باید د خپلو ولس سره باید موږ ودرېږو او د دوی هغه خدمت وکړو. سره اوسئ د کونړ ولایت په دیوګل سیمه کې یو ګڼ شمېر کلیوال دغه ته اوسېږي او ډېر تلفات دغه سیمې خلکو ته هم رسېدلي دي، زخمیان هم لري او کورونه هم ویجاړ شوي دي. په دې هیله چې ټولنې دې برخې ته ډېره توجه وکړي او دغه سیمې ته ځان راورسوي، د خلکو سره پوره مرسته او همکاري وکړي. مشکل